TNCO دهشتګرد، پاکستان دهشتګرد. هغه خلکو ته ځواب چې وای پی ټی ایم ولې وسله نه پورته کوي. آیا تاسو خپل هیواد کې ملي بیرغ پورته کولی شئ؟ تش فیسبوکي نیوکه کولی شئ چې منظور ته د وسلې پورته کولو پیغور ورکوي. جزئیات همدلته وګورئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. سالم ازازي لیکي عامه پوهاوي تشدد او عدم تشدد په لنډو کرښو ښیي. ځینې خلک بار بار وایي چې منظور پښتون باید د عدم تشدد څخه تشدد ته مخه کړي. لومړی خو باید د منظور تګلاره تاسو مطالعه او درک کړئ چې منظور په عامه پوهاوي بوخت ده، په عدم تشدد بوخت ده او که د تشدد لاره باندې روان ده. منظور پښتون د لومړۍ ورځې څخه نه په تشدد روان ده او نه په عدم تشدد، خالی په عامه پوهاوي تګلاره کې ده. تر هر څه عدم تشدد او تشدد څخه لومړی باید کار عامه پوهاوي ته وشي. خلک باید پوه شي، ولس باید راټول شي، د ولس ذهن باید جوړ شي. ولس ته دوست، دښمن، حق او ځان، خاوره او هدیره، مسجد او ژوند خپل او پردی ور وپېژندل شي. کله چې د ولس ذهن او ولس راټول شو، جوړ شو، نو د همدې ولس دښمن په هماغه ورځ سرکوپي. بیا هماغه ولس کولی شي دښمن په زر ساعت کې نسکور او ختم کړي. یعنې په لنډ ډول منظور پښتون د عدم تشدد څخه راوتلی، دا تګلاره شاته پرېښې، نور د تشدد تګلارې ته نږدې شوی. بله دا چې منظور لنډ وخت کې چا پېژانده هم نه، راووت، تنها و، قریبا 10 کسان ورسره و. د هغې ورځې را دې خوا تر ننه څو سلنه خپل ولس او لر او بر پښتون قام راویښ کړی. دا ویښول ادامه لري. کله چې فیصدي له 80 سلنو واوړي، نو بیا هر انقلاب جوړولی شي. یا به په ساده اصطلاح په یوازې ځان او پر کمه فیصدي هیڅ نه کیږي. دښمن قوي دی. د دښمن سرکوب کولو لپاره د قام یښولو او یووالي ته ضرورت دی. دا یووالی به راځي، دښمن به نابودیږي انشاءالله. او هغه خلک چې منظور ته وایي وسله واخله، آیا تاسو خپل افغانستان کې بیرغ پورته کولی شئ؟ آیا تش فیسبوک کې هم نیوکه کولی شئ؟ آیا منظور غوندې مخامخ ریاست چیلنج کولی شئ؟ نو چې تاسو د یو نسبتا کمزوری حکومت پر ضد تش نیوکه نشئ کولی، نو منظور بیا څنګه د محدودو خلکو سره یو ځای دومره زر د اټومي هیواد پر ضد وسلوال بغاوت وکړي؟ تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.